अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दा मुजर्रद पीर से माता चैलेंज را کړی دی، وای زما ته چیلنج دی چې زه عمران خان د قرآن او د حدیث نه د قرآن د مدعا ده چې د قرآن او د حدیث نه به زه د محب وطن ثابتم، محب علما به ثابتم او عاشق رسول به ثابتم، محب مدارس او مساجد به ثابتم. دا به د قرآن او د حدیث نه دا به محب وطن هم ثابتوي او محب علما او طلبا او مدارس او مساجد او دا به ثابتوي. دا د مدعا ده. نو زه د چیلنج ښه په خوشحالۍ سره په مینې محبت سره اکسپټ کومه. بل دا چې ډېر ځای تعین کوي نو چې کوم ځای ته درشم او دا وکړم او هغه کوم، نو زه درته وایم چې ستا د راتلو خرچه هغه په ما، ستا څومره خرچه ولګېده هغه به زما نه والي، ځان له به بوکینګ ټوډي وکړي او خرچه به زما نه والي. یا به مردان ته راشي، مردان دې خوښ و مردان ته راشه، که نوخار دې خوښ و نوخار ته راشه، که پېښور دې خوښ و پېښور ته راشه. حقانیت ته ځکه مه راځه چې بیا دې زه ذمواري نه علمه چې بیا به دا خبره نه کړي چې یاره ما سره زیاتی وشو، ما سره ظلم وشو. نو حقانیت ته زه تا ته نه وایم او زه درته دا وایم چې حقانیت په ګیټ راښکاره نه شي چېرته، ځکه بیا دې مونږ ذمواري نه لو، ځکه دلته حق پرست علما دي، حقانیان دي او هغه تا نه برداشت کېږي. نو ما سره به کښېنې ته وې ته فاسق او فاجر ثابت که، بلکل زه به درته د قرآن نه او د حدیث نه فاسق او فاجر ثابتوم، زه به درته فاسق او فاجر ثابتوم او ته به محب وطن او محب علما او طلبا او عاشق رسول. دا به د قرآن او د حدیث نه ثابتې، د دې نه به نه ثابتې چې په جومات کې سولر لګولی دی په جومات کې سولر لګولی دی، امام له تنخوا مقرر کړې ده او پلانکۍ چلی کړی دی او ډینګری چلی کړی دی. نه نه نه، دا به پکې نه وي، حدیث به وي قرآن به وي، د هغې نه به ثابتې او زه به درته حدیثو نه ثابتوم چې دا فاسق او فاجر دی، زه به درته ثابتوم. داسې نه ده. او بله ته دا خبرې کوي چې ما دېرش ډزوله او ما دا، نو ته په خپل ژوند تنګې او غول خوراک دې شروع کړی دی په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې. هغه نګار مولا چې څنګه مردار کو د خلکو غولی وخواړه، نو دغسې یوه ورځ تم غول وخوري. دا فضول خبرې کوي او ډېرې خبرې کوي نو غلطیان هم نه ډېرې کېږي. بل دا دی و چې زما نه خطا شوې ده او خطا د انبیاو نه شوې ده، نو دا خدای تا ته هدایت وي. ته اوس د خپله غلطي د انبیاو پورې منسوب کړې چې انبیاو نه غلطي شوې ده. انبیا معصوم عن الخطا دي، خدای دې ورکه. فضول خبرې مه کوه. زه خو درته څه نه وایم، زما څه کار ده چې دېرش ډزه دې ولمه، خو که غول دې وخواړه زما د مخې دې غول وخواړه نو دا جام یې نه ګزارم، دا جام یې نه ګزارم. ګورې زما د مخې دې غول وخواړه را به شیکې بني ښه قرآن او حدیث به وی. د قرآن او حدیث نه به دغه سړی چې کوم دی د عمران خان دا به ثابت کړي چې دا محب وطن دی او عاشق رسول دی، محب مساجد او مدارس دی، دا به ثابت دی. دا به نه ثابت دی چې پیپې لګول دی مدرسې ته، مدرسه کې بلډینګ جوړ کړی دی، په مدرسه کې دا چل کړی دی او سولر یې لګولی دي او پلانکای چلی کړی او پلانکای چلی کړی دی. دا قیسې دي نه منم. ښه صحیح به راشي، ښه صحیح. او تا ته چې چا زما پته خولې ده غلطې درته خولې ده. دقه جګري یار مفتي محسن نه به یې تپوس وکړي، ورته وایه دا پېژني او د کوم ځای دی، نو هغه به درته بیا زما تعارف وکړي. ښه لوی سړی شي او راشه د 3 ځګونه مې درته وښول، مردان، پېښور، نوخار. حقانیت ته به نه راځي وروره، حقانیت ته به نه راځي. ورې بلکل یې زه ذمواري نه کوم او څوک دې ذمواري نه کوي. که حقانیت ته راښکاره شوې نو ورې توبه به وباسئ بیا. ورې